شکر شکر مسلمان یم ټولې هیلې مې ژوندی دي ټولې هیلې مې دا لونګۍ ستاسو لونګۍ ده ما تېره په سر کړله دا لونګۍ اصل کې ستاسو ده دلته اول د اوبو ډېر مشکل و چا به دغه لرې ځای نه راوړې ځنو به رشکو کې راوړې چې اسمان کله ورېځ و د یو برما دغه چې اسمان به کله ورېځ اوبه به یې نه اچولې ډېر تکلیفونه وه اوس الحمدلله دا برمه یې ووهله الحمدلله ډېر خوشحال یو او د تاسو ټول نه ډېره مننه قدرمن لیدونکو الحمدلله ښې برني کارونه تر دغه ځایه راورسېدل اوبه یې کامیابه شوله پایپونه ور واچول شوله لیدونکو تر کومه نه چې موږ د څاګانو کار پیل کړی دغه اوومه برمه ده او د موږ هڅه دغه ده د موږ کوشش دغه ده چې د افغانستان هر ګوټ کې او د خوست په هره سیمه کې چېرته چې صحي اوبو ته ضرورت ده موږ ته لاړ شو څاګانو وهو او ځکه چې دې ته ډېر ضرورت ده که چېرته موږ پاکې اوبه ولرو زموږ دغه ماشومان به مریضان کېږي نه او که چېرته موږ پاکې اوبه ولرو دې سره ټولې ستونزې د موږ حل کېږي ځکه چې اوس دغه ماشوم چې ځي یو بل ځای کې هغې ځای نه بشککې اوبه راوړي او تر کوره رسوي دا خپله یو ډېر تکلیف یوه ډېره ستونزه ده راځئ تاسې هم په دې برخه کې موږ سره همکاري وکړئ تر څو داسې مستحقو ځایونو کې څاګانو وهو لکه څنګه چې تاسې دغه سیمه ګورئ دا سیمه په خوست کې د وچې خوړې په نوم باندې یادېږي چې اکثرو خلکو به لیدلي وي چې له دغه ځای نه بشکې وړي ان تر ډېرې لرې ځای نه دوی اوبه راوړلې تر څو هغه خپل ضرورتونه پرې پوره کړي نو د تاسو نه مو هیله ده چې په دې برخه کې تاسو موږ سره همکاري وکړئ موږ به انشاءالله داسې مستحقو ځایونو ته راځو او د څاګانو کار به کوو شکر شکر مسلمان یم ټولې هیلې مې ژوندی دي ټولې هیلې مې ژوندی دي خو غربت مبارکی د یو لنګۍ ډېره مننه صاحب سلام قدرمن برباد چې نشته ولا د مبارک وي تو ته مبارک وي نشر یا یو تو ابل مرګل ته یې سره د نور شاله څه د کجریا مو وکړه چې مرغای انسانونو ورته جوړ کړي دا به ټول چې موږ نه خوشاله خدای د خیر درګ خدای د غره نور خو کور ته واسي ډېره مننه سلام قدرمن را سلامت اوسئ ډېره مننه تاسو کې انشاءالله ټول ښه یې که نه خوشحال یې اوبو ته څومره خوشحال شوه برمې ته څومره خوشحال شوی سال په سالو کې ښه ډېره خو دغه شی چې موږ دته ورکړو کاروان صاحب ته په دغه خاطر نه دا شی خپله نه غوښتو خو موږ د خپل د خوشحالۍ نه د خپل هغه نه دته ورکړو ځکه چې بس ډېر په هغه سره مو دی د دغه ومنېول ځکه چې غریب ولس دی بس دغه ته یې ته برمه وویله د نه ډېره شکریا ادا کوو ډېره زیاته مننه الله مو قدرمنه ده په خوست کې د وچې خوړې سیمه چې ده دا خلک که څه هم بیچاره او غریب خلک دي خو تر ټولو غیرتي خلک دي او تر ټولو مېړني خلک دي څه موده وړاندې موږ راغلي وو دوی دپاره موږ دلته یوه ویډیو جوړه کړه تر څو دوی دغه د اوبو ستونزه درلودله دا ستونزه یې حل شي الحمدلله هغه ستونزه یې حل شوله دوی له ډېرې خوشحالۍ نه راغلل او دغه لونګۍ موږ ته راپسر کړله ډېره زیاته مننه الله مو قدرمن لره الله مو خوشحاله لره ها قدرمن لیدونکو دا وطن په موږ باندې حق لري دې وطن دپاره به موږ هر ګوټ ته ځو هر ځای ته به ځو د دې دپاره به خدمت کوو ځکه چې د هر د وطن بچی دا زموږ ورور ده دا زموږ بچی ده د دې دپاره به خدمت کوو چې د موږ په وس ته رسېږي دا لونګۍ زما نه ده دا د هغه چا لونګۍ ده چا چې په دې برمه کې موږ سره کومک کړی ده دا لونګۍ د هغه چا ده چې د خپل فامیل نه یوه دوه روپۍ بچت کړي موږ ته یې راولېږلې
او موږ د دې ټول کلي دغه ستونزه حل شو چې د اوبو مشکل یې درلودل. دا لونګۍ ستاسو لونګۍ ده، ما تېره په سر کړله. دا لونګۍ اصل کې ستاسو ده، تاسو حقداره یې. موږ به دومره څه نه وي کړي. اصل کې هغه چا چې مسافر دی پردي وطن کې سختې شپې ورځې تېروي، دا لونګۍ دوی ته دې مبارک وي. دا د دوی برکت دی چې دغه ولسونه رااخلي موږ په سر باندې ږدي. ډېره زیاته مننه چې بیا هم خوشحاله اوسئ، سلامت اوسئ. ښه قدرمنو لیدونکو، برمې کارونه دغه دي بشپړه شول. انشاءالله هغه اوبو چې کومې وي کامیابه شول الحمدلله. هغې تر څنګه باقي کارونه مې هم مخ ته وړو، هغه هم تاسو موږ سره په ویډیو کې کتلی شئ. بس چې ګورای هم دغه محالات زندګۍ دې محالات زندګۍ. او مننه. موږ خو د اوبو ستونزې سره ډېر مخ وو، ډېر ضرورت وو اوبو ته. دلته ډېرې ستونزې وې، د خلکو په بشکو کې اوبه وروړې او د اړتیا وړ توکي به کله چې منزل نو هغه به مټاچینې ته یا پوهنتون خوړې ته وړې. ډېر په ستونزو کې وو موږ دلته د اوبو سره. په بشکو کې ماشومانو، ځوانانو، سپین ږیرو، زنانهو به ډېر د لرې نه اوبه وروړې.